السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. که درمنو ملګرو ټیچ تکنیک چینل ته په خیر راغلاست. سمیع الله عابد یم. نن به انشاءالله ستاسو سره پر یو ډېره مهمه موضوع باندې کار کوو او د نن ورځې مهمه موضوع به مو دا وي چې څنګه داسې یو فولډر جوړ کړو چې هغه فولډر دی بیا نسي ډیلیټ کېدلی. یعنې زموږ یو معلومات دي، مهم معلومات دي، شخصي معلومات دي، موږ غواړو چې یو فولډر کې یې کېږدو او هغه فولډر بیا داسې یو فولډر وي چې هېڅوک یې نسي ډیلیټولی او نه یې هم راخلاصولی سي. نو موږ او تاسې به لومړی راسو کمپیوټر کې به خپل هغه فولډر پیدا کړو کوم چې موږ تاسې راخلاص کړی دی. زه کمپیوټر راخلاصوم او دلته ډاکومنټ کې ما یو فولډر ایښی دی، دغه یوټیوب په نامه فولډر دی. غواړم چې دا فولډر داسې جوړ کړم چې نه یې څوک بیا ډیلیټ کړي او نه یې راخلاص کړي. نو موږ او تاسې به پر دې فولډر باندې راسته کلیک وکړو. کله چې مو پر فولډر باندې راسته کلیک وکړو موږ تاسې به راسو پراپرتیز ته. یوه خبره مو باید یاد وي، دا فولډر ته تاسې مخکې له مخکې باید خپل شیان ټول انتقال کړئ او بیا راسته کلیک ورباندې وکوئ. پراپرتیز باندې چې مو کله کلیک وکوئ اوس به راسو سکیورټي ته او په سکیورټي کې به لږ لاندې راسو، دلته به پر دې ایډیټ باندې کلیک وکړو تر څو راته فعاله سي. اوس ایډیټ فعاله سو نو په دې ځای کې ستاسو څومره اپشنونه وینئ دا به ټول انتخاب کړئ. لومړی سیستم دی، زه انتخابوم او دلته به دا فول کنټرول دا ځای ته کلیک کړئ او بیا به راسئ دلته دوهم به انتخاب کړئ، بیا به هم دلته کلیک وکوئ، دریم به انتخاب کړئ، بیا به هم دلته کلیک وکوئ تر څو پورې چې ستاسو دغه اپشنونه ټول خلاصې شي. اډمنسټریټر به انتخاب کړئ، دلته به کلیک وکوئ. کله چې مو ټوله انتخاب کړل یو ځل راسئ دلته یې چک کړئ، پر یوه باندې کلیک کوئ چې آیا انتخاب سوي دي که یا. کله چې دا ټول انتخاب سوي وو نو راسئ اپلای یې کوئ. اوس به د اپلای کېدو سره سم ستاسو دا فولډر څوک نه ډیلیټولی سي او نه به یې معلومات کتلی سي. اوکې یې کوئ. اوس زه راځم پر دې فولډر باندې بیا راسته کلیک کوم. د راسته کلیک سره زه اوس دا ډیلیټوم. کله چې زه ډیلیټ ورته کلیک کوم نو ماته کمپیوټر خبر راکوي چې دا ستاسو څخه اجازه غواړي او د دې کنټرول مکمل په تا باندې غیر فعاله سوی دی. اوس چې هر څو زه دا کلیک کړم، ټرای اګین کلیک کړم، ټرای اګین کلیک کړم، نو دا فولډر هېڅ نسي ډیلیټېدلی. او که زه غواړم چې دا فولډر راخلاص کړم نو هر څو کلیک ورباندې وکوم او کنټینیو کلیک کړم نو ماته به دا فولډر نه راخلاصېږي. دا فولډر به بیا موږ چې کوم فولډر جوړ کړی دی دا به نه څوک کتلی سي او نه به یې څوک ډیلیټولی سي. که مو غوښتل چې بیرته خپل عادي حالت ته راولي په خپله یې استعمال کړئ نو بیا هم دغه راسته کلیک ورباندې وکوئ. د راسته کلیک کولو سره پراپرتیز ته راسئ او پراپرتیز کې به سکیورټي ته راسئ. سکیورټي ته چې رالاست همدغه ایډیټ به کلیک کړئ. اوس چې کوم ټیک مارکونه تا لګولي وو نو دا به بیرته له منځه یوسئ. کله چې دا له منځه یوړل خپله به ستا کمپیوټر عادي حالت ته راسي. دوهم به هم ورته انتخاب کړو، دوهم او دلته به هم دا ټیک مارکونه چې موږ کوم لګولي دا به ټوله له منځه یوسو. بیا به دی بل ته راسو ټیک مارکونه چې موږ تاسې لګولي دي همدغه به ټوله له منځه یوسو. د منځه وړلو سره بیا اتومات موږ تاسې کمپیوټر خپل عادي حالت ته راسي. دا ټیک مارکونه له منځه وړل به ممکن یو څه وخت ونیسي، خو ولې دا موضوع ډېره مهمه موضوع ده د شیانو د حفاظت لپاره، د خپل مهمو اسنادو د ساتلو لپاره تر څو پر بیا نه ډیلیټ سي نه یې څوک وګوري. اوس موږ ستاسې دا کوم فولډر چې دا بیرته خپل عادي حالت ته راغلی او موږ یې هم راخلاصولی سو هم یې ډیلیټولی سو. په دې هیله ملګرو چې ویډیو مو کتلي یا خوښه سوې به مو وي. د دې لپاره چې زموږ ویډیوګانې تر تاسو پورې وخت په وخت در ورسېږي نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو پر الله سپارم ښې چارې.